ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ربیټ خان. ګرانو کتونکو، د عطا او د فضل د ویډیوګانې څه شروع کومه، نو ویډیوګانې مکمل وګورئ او مخکې د ملګرو سره هم شریکې کړئ. نو راځئ د عطا او د فضل د ویډیوګانې لږې شانتې ګورو. کم سړی د خلکو سره په غمونو په مصیبتونو کې ودرېږي، چې کم سړی د خلکو سره منډې ډېرې وهي او د هر چا تپوس کې هر چا سره ښکلي اخلاق ساتي، رب العالمین ورله ډېر د برکاتو او د خوشحالو ژوند ورکوي. زه په دې بعضو پورې سړي له سبه یعنې خندا مې ورشي او افسوس مې وکړي، وایي نه یې د چا سره ساتم او نه د سره څوک ساتي. نو پتا کوي څوک څه پتا څوک څه کوي، ته داسې قیمتي کاڼی چې ټوله دنیا ته پسې ګرځي. نیک عمله ملګری هغه دی چې هغه تا سره میلاو شي، د هغه مخ همیشه چې ګوري هغه مسکی، دا صحیح ملګری دی. بعضو سره چې میلاو شي د خړتم به راچولې ته به چې ګوره پته څه جلي کړی او څه جل شوی. ملګری هغه دی چې تا سره میلاو شي نرمې خبرې کوي. ملګری هغه دی چې دا زړه یې تا ته پراخوي. زړه د شپې په 2 بجې کې ستا خدمت راځي چې هغه تا سره ولاړ وي، که د غرمې په سخته ګرمۍ کې ستا خدمت راځي چې هغه تا سره ولاړ وي، دې ته ملګری وایي. رور نه نو وي د ده د مټو به زورم، چې رور یې نه د مټو به یې زور. زور چې دی دا د مټو زور. رور په وجه سړی ګڼ ښکاري، د رور په وجه سړی درون ښکاري. او حدیث مبارک کې هم راځي المرء کثیر باخیه، سړي